السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څنګه کولی شئ په دغه ډول باندې په ډیره اسانه او په بسیطه طریقه سره ډیزاینینګ وکړئ؟ راځو په دې ویډیو کې دا درته ښایو ټول مفصل انشاءالله په ډیره اسانه طریقه سره. مخکې له هغې چې په ویډیو باندې شروع وکړو د ګرافیک ډیزاینینګ زده کړې لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. موږ ته په درېیو میاشتو کې 1000 فالوور ټارګټ راکول شوی دی. که مو پوره نه کړو بیا به زموږ یوټیوب چینل ختمیږي، ګرافیک ډیزاینینګ به هم بیا ختمیږي. زموږ د ټویټر پاڼه هغه هم درسره فالو کړئ، زموږ د ټلګرام ګروپ هم درسره جوین کړئ، لینکونه یې په ډسکرپشن کې پرته دي. راځو په ویډیو باندې شروع کوو. انځور دغه دی، ګورو چې دا انځور څنګه جوړیږي. تاسو به داخل شئ، لاړ به شئ پکسارټ ته. پکسارټ موږ سره دغه دی، که در سره وي ښه ده، که نه در سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. پکسارټ یې نوم دی او معروف اپلیکیشن دی. او موږ چې دلته جوړ کړی دی هغه دغه دی، تاسو دا وینئ چې موږ څنګه جوړ کړی دی. راځو له سره یې جوړوو چې څنګه جوړیږي. دغه ځای به ووهئ چې کله پکسارټ ته داخل شئ، دغه ځای به داسې ووهئ چې تاسو ته پکې راشي. چې مو وهلو دغه انځور دی ما سره شته، زه به د ټلګرام ګروپ ته در ولېږم او موږ درته ویلي هم ول د ټلګرام د ګروپ لینک په ډسکرپشن کې شته. معنا دا یو د انځور ضروري نه دی، دغه ډول هر انځور چې تاسو سره در سره وي د بیک ګراوند لپاره یو انځور ورته غوره کړئ. موږ ورته دغه انځور غوره کړو. ښه، دا انځور مو چې غوره کړو اوس تاسې د خپلې ګیلرۍ نه یو انځور راواخلئ. ګیلرۍ کې موږ سره دغه انځور نشته، چې کوم فکر کوم زه نشته را سره. نو زه څه کوم، زه ورته له دغه ځای نه انځور راخلم. تاسو یې دلته ولیکئ افغان، دغه د ما سره دا شته. اما که تاسو دلته ولیکئ الحسیني ډیزاینونه، هسې افغانستان ولیکئ. بیا لکه تاسو ته دغه ډیزاینونه ټول درته راځي چې څومره دي، ما ټول نشر کړي دي. ما ډېر ډیزاینونه نشر کړي دي، تاسو ته هغه ډیزاینونه راتلی شي، دا دي او دغه دي. دا ټول ډیزاینونه ما نشر کړي دي. اما د ځواکونو ډیزاینونه فقط ما نشر کړي او د ارګ ما نشر کړی دی. د نور سره شنه دغه نور بیرغونه او دغه ما نه دي نشر کړي. تاسو چې دلته ولیکئ افغان یا الحسیني یا افغانستان، هلته تاسو ته به دغه ډیزاینونه راتلی شي. ښه، انځور دی، فرض کړه موږ دغه انځور راواخیستو. انځور به راواخیستو، بیک ګراوند د ختمولو طریقه مو تاسو ته ښولې وه، هغه تاسو څنګه ختمولی شئ. بیا به اړتیا نه وي زه تاسو ته وښیم. که تاسو غواړئ چې بیک ګراوند څنګه ختمیږي د انځور لپاره، هغه تاسې کولی شئ زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ. اما دلته به لنډ دغه درته وښیو. مثلا دغه انځور دی چې موږ راواخیستو، فرض کړه دغه انځور موږ راواخیستو، غواړو د دې بیک ګراوند ختم کړو. څنګه به کوو، لاړ به شئ دې کینچۍ نشان ته، دا به ووهئ، سړي نشان به ووهئ. وینئ سړي نشان ووهل شو، باقي شاته هغه ختم شو. ما دغه ځای پکې لږ راغلی دی، دغه ترې کټ کول غواړي، دا به ووهئ. دا د ربړ نشان، دغه ځایونه به لږ داسې ترې کټ کړئ. چې کټ شو ټیک نشان به ووهئ، تاسو وینئ بیک ګراوند ختم شو. اما نور لږ صفایي غواړي دغه ځای، دا ربړ دی، تاسو په دې بر سر کې وینئ، دا ووهئ. داس کټ کولی شئ، هر څه چې پکې داس کولی شئ کوئ، هغه پکې کولی شئ. خو موږ فقط تاسو ته وښول چې بیک ګراوند انځور څنګه ختمولی شئ، هغه زموږ هدف و. ښه، مثلا موږ د بیک ګراوند نه موږ انځور راواخیستو د ګیلرۍ نه، فرض کړه هغه دغه انځور دی چې راومخیستو. دغه به موږ انځور مو کلیک کړو، تاسو وینئ چې کلیک مو کړو دغه ځای ته به لاړ شئ. دغه ځای دی، لاړم، دغه ځای مې ووهلو، دغه دویم چې دا مې ووهلو، دوباره بیا کپي کوم. کپي چېرته کېږي، په دې بره سر کې دغه ځای وینئ، دغه ځای. دا چې یو ځل ووهئ، تاسو ته به دغه درې اپشن راشي، په دې درې اپشنو کې دغه اخري اپشن ووهئ او مې وهلو، د سره بالکل په ناب برابروم. وینئ بالکل په ناب برابر شو، هر طرف ته پرې کرښې راتاو شوې. اوس که زه خوځوم په اسانۍ سره نه خوځېږي. ښه، دا چې وشو، بیا به بېرته هم دغه ځای ته راشئ. دغه ځای ته چې راغلی، دا به سر ته کوئ. اوس د دې انځور دغه لږ کم کوئ، یعنې انځور د لږ تت ښکاري، پیکه پیکه د ښکاري. دغه ځای به ووهئ، دغه ځای ورته لږ سپیکه کوئ. وشو که نه؟ ښه، اوس به څه وکئ، ټیک نشان به ووهئ او مې وهلو. بېرته به هم دغه ځای ته راشئ، د امارت لوګو، دغه د اسلامي امارت څه شو، ښه، د اسلامي امارت لوګو، هغه هم لکه دغه لوګوګانې دغه موږ په ټلګرام ګروپ کې نشر کړي دي، تاسو له هغه ځای نه اخیستی شئ. فرض کړه دا د امارت لوګو ده، دغه مې راواخیسته د ګیلرۍ نه. ګیلرۍ کې چې تاسو سره در سره وي، نو زه د بیک ګراوند اوس ختمول غواړي. ښه، د ګیلرۍ نه مې انځور راواخیستو، فرض کړه دا مې د ګیلرۍ نه انځور راواخیستو، د دې بیک ګراوند ختمول غواړي. څه به کوئ، همدغه ځای ته څه شو، هو همدغه ځای ته به لاړ شئ. ځکه چې د دې بیک ګراوند سپین دی او لیکل تور دی، نور پکې رنګونه ډېر نشته. نو څه به کوئ، همدغه ځای ووهئ، دغه دویم وینئ سپین رنګ ختم شو، تور رنګ پاتې شو. چې دوه رنګونه وي په همدغه ځای کې بیک ګراوند ختمیږي. بیا هغې ته ضرورت نشته چې تاسو د کینچۍ نشان ته ځئ او بیا هغه کوئ، هغې ته بیا اړتیا نشته. ښه، دا مې راواخیستو. اوس دغه کرښه تاسو وینئ، د کرښې
دې سره زه برابرومه. دغه وړو وړو نقطو ته تاسو ډېر پام کوئ، دغه ډېرې مهمې دي چې تاسو ورته پام وي. وینئ د وړو نقطو سره بالکل برابروم څو ښه راشي. ومو کتو دا وشو. اوس به بیا څه وکړم؟ ټیک نشان مې بیا ووهلو. بېرته بیا څه کوم؟ بل انځور هم راخلمه، دا مې ووهلو او دغه انځور چې موږ ورته راخیستی و دا انځور دی، دا مې ووهلو، دلته مې کړو. اوس فرض که دغه انځور موږ راواخیستو د ګیلرۍ نه، تاسو داسې حس کوئ چې دا انځور موږ د ګیلرۍ نه راواخیستو او بیکګراونډ مو ورته ختم کړو. بیکګراونډ د ختمولو طریقه موږ درته وښوله، یعنې دغه انځور موږ د ګیلرۍ نه راواخیستو او بیکګراونډ مو ورته ختم کړو. اوس څه به کوو؟ انځور کلیک دی، دغه ځای به بیا ووهو، دغه ځای مو ووهلو، لومړی ووهئ صحیح دی، دویم ووهئ، لومړي کې صحیح و، لومړی لکه د دویم دې کې صحیح دی. ښه چې صحیح دی څه به کوئ؟ لږ نور هم تت کوئ، دغه ځای ووهئ چې مو وهلو، لږ نور هم داسې پیکه او تت کوئ. وشو؟ بالکل په زړه پورې ښه، بلکې لږ اوس صحیح شو. وشو؟ اوس په څه کوئ؟ ټیک نشان به بیا ووهئ. ښه چې ټیک نشان مو ووهلو، تاسو اوس لیکل غواړئ چې باید لیکل ورسره ولیکو. لیکل چېرته دی؟ ټي ګورئ دغه ده ټیکسټ چې مو وهلو. دلته به زه اوس لیکم جنرال ډایرکټر اف انټیلیجنس 3 کټ کوم اف پرې لیکم. انټیلیجنس موږ په بل دغه کې بیا ورسره لیکو، په بل فونټ کې. دا مو داسې ولیکل او کږه مو کړل او دې کونج ته مو راوستل. دا فونټ زما خوښ نه دی، زه ورته فونټ بدلوم. څه به کوم؟ دغه ځای به ووهم چې مې وهلو، ماته دلته فونټونه راغلل د انګریزۍ، لاندې پکې ځم، دا فونټ مې خوښ دی. تاسو بیا پکې د خپلې خوښې فونټ وګورئ، هغه پکې اختیار کړئ. دا مې خوښ کړو. اوس دا لږ وړوکی کومه، د کونج نه مې ونیو وړوکی مې کړو، لږ یې پلن کوم، پلن مې کړو، دغه دی، لږ نور هم وړوکی کوم. وشو؟ دغه ځای ته مې راوستو. اوس دې سره سپین رنګ خوند نه کوي، باید داسې رنګ ورکړو لکه څنګه چې د دې انځور د بیکګراونډ څنګه رنګ دی. څه به کوو؟ کلر دغه دی، دا مې ووهلو. اوس فقط که یو رنګ ورکوئ خوند نه کوي، دوه رنګونه باید ورکړو، دوه رنګونه دغه دي، ومو وهلو. لومړی تور رنګ، دغه د تور رنګ ورته بدلو. څه به کوو؟ دغه ځای باندې کلیک کوو، تقریبا دغسې دی، یعنې یو رنګ بدل شو. بل طرف ته بیا سپین رنګ دی، سپین رنګ بیا څه کوو؟ د لږ هغې نه ورمخکې کوو، دغه ځای مو ورته اختیار کړو. وشو؟ ښه، اوس چې دا وشو، دې دپاره بیا دغه ځای ته راځو، دغه ځای وینئ، دغه ځای ته راځو، دا وهو، وینئ اوس دغه بالکل صحیح دی، اما لږ پیکه کول نور هم غواړي. څه به کوو؟ بیا به دغه ځای ووهو چې پیکه کوو یې پیکه مو کړو، بلکې بیخي لږ په 3 نوي کې صحیح دی. ښه دا خو وشو. اوس د دې څنګونو ته باید سپین رنګ ورکړو، څو نور هم واضح راشي. څنګونو ته چې رنګ ورکوئ دغه ځای به ووهئ، سپین رنګ ورکړو، وینئ اوس صفا شو. ښه دا خو وشو. دغه په دویم ځل بیا کاپي کوئ. څه به کوئ؟ دغه بره سر ته وګورئ، دغه ځای به ووهئ او دغه ځای به ووهئ، کاپي شو. وینئ راواخیستو، وړوکی مې کړو، 2 کرته مې زر ووهلو. ښه زه اوس څه کوم؟ څه پاتې ول هلته؟ موږ لیکلي ول جنرال اف انټیلیجنس پاتې و، انټیلیجنس به زه اوس ولیکم، یعنې نور لیکل به حذف کم. ماته څه پاتې ول؟ فقط انټیلیجنس راته پاتې و، نور مې ټول لیکلي ول او دغه چې کوم یې پلان کړی و هغه به لږ داسې کم. دغه چې وړوکی ولیکم ښایسته به وښکاري په ځای د دې چې غټ یې ولیکم. ومو لیدو؟ بالکل په زړه پورې. اما لږ پیکه کول غواړي، دواړه پیکه کوو یې مو کتو او د بل هم دغه هم راځو دغه ځای ته ومو کتو، بالکل په زړه پورې. ښه اوس څه پاتې شول؟ دلته بارکوډ ورته راچوو. عام عادي د دې کوم اصلي بارکوډ نه دی، عام عادي فقط ډیزاین لپاره. دغه څه به کوو؟ دغه ځای بیا ووهو چې مو وهلو، دلته لیکو بارکود په عربۍ کې بارکود، ومو لیکلو، خدای دې وکړي چې راشي. خیر اوس که په هغې پسې ګرځو، موږ نه وخت نیسي. دا مې څه لیکلي دي؟ دغه دی، وینئ راغلو ورته بارکود، بره سر کې داسې دی، وینئ هغه مو ولیکل او بارکود. که دغه ورسره واچو ښه به راشي. ومې وهلو او دا مې وړوکی کړو. د دې هم باید بیکګراونډ ختم کړو. څنګه ختمېږي؟ صرف سپین بیکګراونډ ختموو، تورې پرېږدو. څه به کوم؟ دغه ځای به ووهو، لومړی ووهو، خوند دې ونه کړو، دویم ووهو، بالکل په زړه پورې. ومو لیدو؟ دغه ځای ښه شو. ښه دا خو وشول. اوس یو بل شی چې پاتې دی
ټیک نشان ورسره نه دی وهلی دا ټیک نشان وهئ هر شی چې ور اضافه کوئ یو ځل ټیک نشان ورسره وهئ ښه هغه مې ووهلو اوس دلته بیا ټیکسټ به ووهئ لیکو د افغانستان اسلامي امارت د استخباراتو لوی ریاست دا مو هم ور اضافه کړو او ومې لیکلو وینئ چې ومې لیکلو دغه ته هم عینا هغه رنګ ورکئ رنګ چېرته ورکول کېږي دغه ځای کې دغه ځای مې ووهلو دوه رنګونه ورته اختیاروو دغه ځای مې ووهلو لومړی دغه رنګ ورته بدلو دغه رنګ دغه ځای کې صحیح دی او د سپین رنګ لپاره دغه ځای یا دغه ځای به صحیح وي دا مو ورکړو اوس دغه لږ همغه شان لږ بدلول غواړي صحیح شو او لږ پیکې کول هم غواړي صحیح شو بالکل په زړه پورې ښه اوس څه پاتې شول زما خپله لوګو ټیک نشان مې نه دی وهلی ټیک نشان مې وهلو اوس څه پاتې شول زما خپله لوګو پاتې شوه لوګو مې هم په سټیکرو کې ځان ته تیاره ساتلې ده دغه ده زما لوګو ده نور مناسب ځای نشته نه دلته اچولی شم نه دلته اچولی شم نه بر یو ځای کې هم نشم اچولی اما زه دلته اچوم ښه ده وینئ زما لوګو واچول شوه بیا مې ټیک نشان ووهلو اوس زموږ انځور جوړ شو اما تاسو که نور اضافي کم ایډیټ پکې کوئ څه به کوئ لکه رنګ ورته بدلوئ څه کوئ هغې دپاره بیا دغه ځای ښه دی دغه ځای کې تاسو ووهئ کوم رنګ چې ستاسو خوښ شو وینئ کوم رنګ چې ستاسو خوښ شو هغه ورکولی شئ اما دا مې چې اوس کوم ورکړو ډېر په زړه پوری دی او ور مې کړو ورته اختیار مې کړو اما که تاسو دغه ځای ته لاړ شئ دغه ځای کې بره پرې غلاف څه اچوئ هغه هم ورکولی شئ دا غلاف مې ورته خوښ دی دا مې ورته خوښ دی دا مې ورته خوښ دی باراني شکل دی دا مې ورته خوښ دی دا د خلطي شکل دی دا مې ورته خوښ دی بالا ډیزاینونه دي تاسو دا وینئ بیخي ډېر دي کوم یو چې ستاسو ورته خوښ وي هغه بیا تاسو ورکولی شئ مزه یې نه ورکوم کراس مې ووهلو او دا مې ووهلو اوس به څه کوم دا مې ووهلو حفظ وینئ سیو شو ما سره په ګیلرۍ کې همدغه انځور که ما سره په دې کې آی ډي جوړوي په دې پکسټ کې سره آی ډي جوړوي په همدې کې هم نشر کولی شم دغه ځای به ووهم د آی ډي د جوړولو طریقه موږ درته ښوولې وه او دغه ځای به زه آن کړم د آی ډي د جوړولو طریقه موږ درته ښوولې وه تاسو کولی شئ زموږ د پکسټ چې کوم ویډیو مې جوړه کړې وه چې د پکسټ آی ډي څنګه جوړېږي هغه ویډیو تاسو کولی شئ وګورئ او تاسو بیا دلته خپل نشرات هم کولی شئ که تاسو په دې کې خپل نشرات وکړل هغه ځای کې تاسو لپاره بیا ډېره اسانتیا جوړېږي زه به څه کوم اوس دلته یو څو هشتګونه پکې کاروم افغانستان افغان طالبان د افغانستان اسلامي امارت بدري قطع جیش استخبارات اسلامي ځواکونه افغان ځواکونه داسې نور هشتګونه پکې وکاروئ بیا شیر ووهئ او دلته ډون ووهئ او ستاسو انځور به شیر شي خو مزه یې نه شیر کوم نه یې شیر کوم ولې چې مونږ تیار شیر کړی دی دغه دی شیر شو تاسو دا ولیدو شیر شو مونږ نه شیر کولو هغه شیر شو ولې چې نیم کار مو کړی و نیم نه دا زه ډیلیټ کوم ښه دا خو شول د دې پرته دغه شان د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ لینک په ډسکرپشن کې دی او زموږ د ټیلیګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ هلته موږ اکثر انځورونه او څه در لیکو او له دې پرته زه خپله مهمه وینا چې په هر ویډیو کې درته کوم دلته اوس یو ځل بیا کوم له دغې نه تاسو فقط دین مبین اسلام ته ګټه پورته کوئ او افغانستان ملت خپل قوم ملت ته ترې ګټه پورته کوئ غیر له دغې نه که تاسو تر فسق او فجور ته ګټه پورته کړه د قیمت پر ورځ موږ له تاسې بري او بیزاره یو دا موږ بار بار وایو تکرار نه وایو څو زموږ غاړه خلاصه وي او تاسو ته تنبیه درکوو که تاسو تر فسق او فجور ته خدمت وکړو ستاسو غاړه به د قیمت پر ورځ بنده وي انشاءالله ښه همدغه وه بقي مریخ د سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته